سلامونه او مینه یو ځل بیا په سلامونو او نیکو هیلو درته هرکلی کوم. د یو ځوان د مینې عجیبه کیسه. یو ځوان د بچا په لور مین شو او د لاسته راوړلو لپاره یې ورسره هیڅ لاره چاره نه وه. ډېر بې صبره او خفه و. د کلي یو هوښیار سړی چې د بچا نږدې ملګری و، یوه ورځ یې د مین ځوان ولید. ډېر ساده او نیکعمله ورته معلوم شو. د بچا ملګري ځوان ته وویل، د بچا نیکعمله خلک ډېر خوښېږي. که بچا پوه شي چې ته نیکعمله ځوان یې، نو خپله به ستا خوا ته راشي او تا ته به خپله لور په نکاح کړي. هلک عبادتونه شروع کړل او الله تعالی ته په عذر او زری شو. په زیات عبادت کولو سره په ځوان کې د اخلاص نښې هم ښکاره شوې. یوه ورځ بچا د دې ځوان د کور څنګ ته تېرېده چې ځوان یې په عبادت ولید. بچا د ځوان په لیدو ډېر خوښ شو او ځوان ته یې وویل، سبا راشه او زما د لور غوښتنه وکړه، زه مې خپله لور تا ته په نکاح درکوم. ځوان له بچا څخه د مشورې لپاره وخت وغوښت. بچا هم ومنله. کله چې بچا له کوره ووت، ځوان سمدستي د خپل کور سامان راټول کړ او یو نامعلوم ځای ته ولاړ. د سیمې خلک حیران شول چې تر اوسه څومره بې صبره و چې د بچا لور لاسته راوړي، خو اوس یې کلی پرېښود. خلک د ځوان په لټه کې شول او ډېر وخت وروسته ځوان پیدا شو. خلکو ترې د دې سبب پوښتنه وکړه چې ولې دې داسې وکړل. ځوان وویل، ما د دروغو پر عبادت د وخت بچا خپل کور ته راوست، نو ولې حقیقي عبادت نه کوم چې د ټول مخلوق بچا خپل کور کې ووینم. دوستانو، یوازې د ثواب لپاره شیر کړئ. بل زموږ پښتون ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې